دا خبر تاسو معلومه ده صحیح البخاری کتاب الادب کې دا راغله امام بخاری نور زینو کوم دا راوړ د مشکات کې باب الترجل کې دا حدیث ده چې نبی صلی الله علیه وسلم اول کې خپل وخت چې د حقته ګمنځول صدل به کاو دسی خطه به ګمنځول او د يهودو سره موافقه کول او د مشرکانو مخالفت کاو فيما لم يؤمر به چې الله رسول ته امر نو راغله کله چې الله تعالی طرف نه امر راغی د اهل کتابو د مخالفت نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خپل په وفتو کې مفرق دیته وي چې په منځ کې سړی لار وباسي دیته مفرق وي د وجنه لکانو د پاره د جنکو د پاره د ټولو مسلمانانو د پاره دا حکم د زنانه کې دا بډایګانو کو ځوانانی د خپل وختو په منځ کې بسړی لار وباسي علماء دا کته ستونډه منډه جوړول او د په منځ کې ګمنځول نه چې کته ستونډه ګمنځ کړي دته علماء مکروه ویل او بد ویل او هغه ایتونه په دې باندې علماء منطبق کړي چې کوم ایتونه کې راځي ناسبه کاذبه ناسیه کاذبه هغه تندې چې هغه دروغجن دي د دې معنی دا علماء کړه د اشاره په تفسیر کې شته دی وایي مسلمانانو ورونو موږ مسلمانان الحمدلله زموږ زنانه مسلمانان دي دا وړي وړي جنکې چې کوم کورونه کې دي دیولم دا وخت په منځ باندې منځول په کار د په منځ باندې اړول د الله د نبی طریقه ده او دا بل طریقه د انګريزانو نه تاثر د چې موږ د انګريزانو نه متاثر یو د يهودو نصارو نه متاثر یو یا د یوټیوب نه او د فیسبوک نه او د ګندون نه خلک متاثر ځکه دا وخت خلک په چپه باندې اړي کله په دې طرف باندې اړي اوس یو بل شی په راغله دي د سی وخت نه غوډرال د لکانو وخت نه غولاړ دي د یو طریقه هم په راغله دا طریقې ټول پر خودل پکار دي او د خپل رسول نه متاثر کېدل پکار دي د صحابو نه متاثر کېدل پکار دي زمونږ نمونی د سلف دي او سلف شي دي هغه صحابه کرام دي چې دا غوښ څنګه وختو په کومه طریقه اړول ان شاء الله دا زمونږ نمونی دي او په دې کې اجر دی او په دې بل کې به خیری ده او سړی شاید چې په دې حدیث کې راشي من تشبه بقوم فهو منهم ومن يتولهم فانه منهم شاید چې په دې آیت کې سړی راشي ځکه دا د محبت دلیل دی دا غو په شان وخت جوړه او ناسته ولاړ او ستا کردار او جامع او ګیره او رنگ روغن دا غو په شان دا غو سره محبت او تولید دلیل دی الله